قدرمنو لیدونکو په دې کورنۍ یوه وبا راغله چې لومړی له دغو کوچنیو ماشومانو نه د دوی هغه پلرجان واخیستو چې د دوی سرپرست و. د دې وبا لا زړه یخ نه دی، دې کوچنیو ماشومانو پسې هم لګېدلې او د دوی په سر باندې ده چې هغې ته تور زیړی وایي. دغه کورنۍ بلا ستونزې لري، بلا دردونه لري چې نور دردونه او نور ستونزې به دغه مور ته ووایي چې د کومو مشکلاتو سره مخ ده. مورې څه ستونزې لري تاسو کور کې؟ اول خو مې مېړه و، هغه هغه تور زیړی و، موږ بیا خبر نه وو چې د تور زیړی هغه یعنې شیان چې ویلي وو. بیا مې هغه خو مړ شو، په خدای که دومره روپۍ راسره وې چې د هغه خیراته شیان په یو بل نه پوروات شي. بیا مې زوی و، زوی مې پریشان شو، اپنډکسي مرض ورته ولګېدو چې هغه پریشان شو. هغه کې مې ولیدل چې هغه هم تور زیړی دا ژوندی یم، دا لږ پاتې ده چې یعنې څه پته کېږي. د نورو ټېسټونه مې چې وکړل د هغوی هم ټولو تور زیړی دی، ما خپله هم ژوندی تور زیړی ده، ښه یې له کاو ناوختی ده. زه نور اتي چاته نه مې خپل ستر په خدای که دومره لرمه چې زه د وړو ته یو پاکټ دوا په واخلم یا ګولۍ په واخلم تور زیړي ټولو یانو ته پته کېږي چې نور زه وس نه لرم. یو ورور مې و، هغه هم تور زیړی و، هغه به مخکې ما سره کومک کوو، اوس هغه هم د څو لږ شپې کېږي چې هغه هم مړ شو. اوښکې یې وچې کړئ، د ژوند له حال یې ځان خبر کړئ. مورې کوم شی دې ډېره دردوي؟ دا مې دردوي چې ورته مې مېړه مړ شو. اوښکې یې وچې کړئ، د ژوند له حال یې ځان خبر کړئ. دی هم د خپل اولاد په څېر کړئ یتیم مه ژړوئ. د مینې غېږ ترېنه چاپېر کړئ یتیم مه ژړوئ. د اوس که ما سرپرست وای ولې به ما سره دا رقم ته کېدل؟ دوی غم خو به یې کړی وي، کار خو به یې کړی وي. زه خپله ماشین کوم، هغه ما ته ګوډ ماشین د کلرو خلاقي هغه باندې یوې ته یو پاکټ ګولۍ واخلم، چې یوې ته یې واخلم د بلې دوا نه وي، بلې ته یې واخلم د بلې دوا نه وي. خپل ځان خو مې په جای پرېښوده، 3 کمبلې مې خرڅې کړلې، دا یو ټیس مې خپل په وکړ. مور هر څه د لاسه ورکړي، مور نه نوره لاره ورکه شوي او مجبوره شوي چې د کور هغه کمپلې چې دوی پکې ویده کېږي، دوی دغه ماشومان ویده کېږي، هغه خرڅې کړي او ځان دې پر هغه علاج وکړي یا ټیسټ کړي. دغه دوهمه کورنۍ ده چې موږ ورسره مخ کېږو چې د خپل د کور وسایل خرڅوي. مخکې یوه مورکۍ وه چې خپلې مریضې لور دپاره یې 2 جوړه کالي خرڅ کړي او شربت یې ترې اخیستی. خو همغه تصویر دلته هم موجود دی چې دغې کورنۍ خپل د کور کمپلې خرڅې کړي، دغې کورنۍ هم خپل د کور وسایل خرڅ کړل، خپلو بچیانو دپاره په دې هڅه کړه چې د دې علاج وشي او د دوی دغه مرض ورک شي. یو مور نن بېوسه ده، نن د بېوسۍ اوښکې تویوي. ولې مور څوک نه لري؟ د مور دغه بچیان وړه دي، د دغې مور هغه غمخواره یې نن نشته کوم چې د دغې کورنۍ ټول دردونه او د ټول ستونزې په غاړه اخیستې وي. هغه هم دغې وبا یوړ او نن په دغه نړۍ کې نشته. مرګ شته، له مرګ نه خلاصېدون نشته. یو ورځ موږ داسې هم ځو، خو پلمه ده دلته. تاسې د دغې دردمنې مور غږ واورئ، تاسې د دغې دردمنې مور په حال باندې رحم وکئ چې په دې کورنۍ کې ټول مریضان دي. مورې ډوډۍ له کومه کوئ او اوړه له کومه کوئ؟ ډوډۍ مې زوی مې پالش کوي، هغه مخام کې څه روپۍ وګټي 3 یا 4 مړۍ راوړي، هغه بس موږ هغه سره وکړو.
خدای وړو روپۍ نسته راسره ځان ته مونږ وړوکو واخلو هغسې روپۍ راوړي 100 راوړي کله 50 راوړي هغه زه کټۍ ته واچوم نو ځم چې ودرې د وړو ته به دوا په واخلم یو علاج به په وسي که ډېر نه یم زه خپله ماشین وکړم هغه کله 50 روپۍ هم وګټم 100 روپۍ هم وګټم په هغه باندې بس دوی ته شیدې راوغواړم زه هم چې دا دوا یې سخته ده یا دوا ورته راوغواړم ځم چې زه دوی راسره اخیستي داسې وخت راغلی چې نهاره ناسته یې مورې دغسې وخت هم وروره راغلی ولا کله ورګسې راغلي چې ماښام کې بس دوی ته چای وکړم پاچي یې سره غلطه کړم زه خپله نه خورم یا دغه شوترې شانس وي دا بشکې دغه پخې کړمه کله ورې خدای دا اوس روزه سره باندې سوې یم بس دغه بشکو باندې ګزاره وکړي یا څوک دي یو پلیټ شیشې راولي کړي بس هغه سره وخورم شپږونه پر اتونه پر کامل دا ټول دغه سره مورې څه غواړې د نورو هېوادوالو نه څه غواړې بډایه خلکو نه او د مسافرو نه څه غواړې موږ هغه ته غواړو چې ما سره لږ کومک وکړي چې دا یې وړو علاج په وکړم نور دا واړه مې چې خدای راته ښه کړي دومره کومک یې ما سره کړی وای چې ما د خپل د وړو غم ته کړی وای ډاکټران ما دغسې علاج نه کوي هغه وایي پیسې راوړه ښې ډبلې پیسې راوړه چې دی تا د وړو غم په وکړمه زیړی یعنې که ځي در نه بیخي زیات شوی دی له تا و ناوختی دی ما خو دغه د ټسټونه وګوره بیخي دا ټسټونه یې دي د ټولو وړو مې زیړی بیخي له تا و نه وایه وختی دی ژوندی یم دی رښتیا هم موږ د ټسټونه ولیدل چې تاسو ټول ستونزې لري ټول بچیان دې ستونزې لري او مشکلات لري بس موږ به الله ته زارۍ کوو چې الله ته دې موږ په حال باندې رحم وکړي ته دې ما په دغه کوچنیو ماشومانو باندې رحم وکړي تر څو دغه مرض ترې لرې شي او خپل ارامه ژوند پیل کړي زموږ دغه هیله لرم چې دوی ما سره کومک وکړي زه به خپلې وړو غم په وکړم زه که 10 روپۍ پیدا کړم که 100 روپۍ پیدا کړم زه هم چې د یوه ته دوا په واخلم هغه دوا یې نیم بیخي قیمته وي 1000 روپۍ نه ولا که کاکا کې دې وویلې موږ شپږونه کاره یو ټولو تور زیړی دی زه کوم یو پسې دوا ورسوم رښتیا هم نن یوه مور بېوسه ده نن یوه مور هر طرف ته هڅه کوي چې د خپل کوچني ماشومان بچ کړي له دغې وبا نه خو مور بېوسه ده مور هېڅ هم نشي کولی ځکه چې یوه کونډه مور به څه وکړي بغیر د یو خوتیولو نور دې ته هېڅ نه دی ورپاتې ځکه چې د ټول کور مسؤلیت د دغې مور په غاړه دی د دغو پلرجان خو لاړو هغه نشته خو دغه مور هم په همغه وبا باندې اخته ده دغه مور هم دومره دردونه لري دومره غمونه لري چې هغه د زغملو نه دي ګوره زه دوی ته سوچ وکړم ځان چې دغه به هم دا رقم شي خو خدای 2-3 وارې زه خپله هم ګرځېدل یم په ځان نه هم خبره کړې وه له خلکو هغه ما زوی سره مرسته کړې وه زه هسپتال ته خو بولې یم ما سره یې دوی اندېښنه ده سم چې درېږه یو به رانه مړ شي بیا رقم چې مېړه غم هغه مې ولیدل چې دا هم دی تور زیوینه بیا مې ورور چې دا رقم داسې هغه هم مړ شوی هغه خو به لږ کومک راسره وکړي کله به روپۍ راولېږل د یو ته دوا په واخله ځان ته یا دوا په واخله اوس هغه هم ده له شپې کېږي چې مړ شوی وه اوس ماتې بله هیله نشته د دغې مور ټولو هیلې ختم شوي دي یوه هیله شته مورې موږ داسې الله جل جلاله لرو چې هغه ډېر مهربانه ذات دی هغه تل په خپلو مخلوق باندې رحم کوي قدرمنو لیدونکو دغه مور چې بلا ستونزې لري ډېر مشکلات لري دا د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده 4-5 بچیان یې همدغه وبا باندې اخته دي تور زړي مرض باندې چې دغه مور هیڅ وس نه لري دغه مور نتوانه ده د خپلې خېټې لپاره هم څه نشي پیدا کولی که موږ داسې فکر وکړو چې په کور کې یو نفر مریض ولرو هغې دپاره څومره په تشویش کې وو څومره په درد کې وو خو نن دغه مور ټول مریضان دي خپله مور هم مریضه ده مور هم څه نه لري راځئ چې د دغې دردمنې مور سره تر خپل وس مطابق کومک وکړو تر څو دغه ستونزې حل شي قدرمنو لیدونکو تاسو ته موږ تل درد درکړی تاسو ته تل موږ خفګان درکړی خو څه وکړو موږ بله لار نه لرو چې په هېواد کې مو ستونزې دي هېواد کې مو مشکلات تاسو ته نور درد نه درکوو که غواړئ چې د دغې مور خوشحالۍ وګورئ که غواړئ چې دغه مور بیرته دغه مړې هیلې راژوندۍ شي د دغې مور لاسنیوی وکړئ تر څو د دې ستونزو نه دغه ووځي په همدغه امید دغه خپرونه همدغه ځای پای ته رسوو
تر بله داسې خپرونه چې بیا تاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو تر هغې درنه اجازه غواړو خدای پامان.